ډېره مننه خپلواک صاحب. نظام الدین دايال راغواړي چې خپل لرلې سره شریک کړي. نظام الدین دايال. د درانه صدر او د دروند میلمه په اجازه یوه څلوریزه د یونس صاحب ته ډالۍ ده. دلې د یونس صاحب یی خور خور پروت یم لکه غر رزیږم، خور خور پروت یم لکه غر رزیږم، هم په سوري هم په لمر رزیږم، او خوږ احساس می خوږوي خوږمن یم، اور لړونی سراسر رزیږم. یو کوچنۍ غزل ده. یی مړی مل ولوی زموږ روح دی زموږ ځان دی ژوندی دی، مړی مل ولوی زموږ روح دی زموږ ځان دی ژوندی دی، زموږ پر زړو باندې لیکلی دی ارمان دی ژوندی دی. مړی مل ولوی زموږ روح دی زموږ ځان دی ژوندی دی، زموږ پر زړو باندې لیکلی دی ارمان دی ژوندی دی. او دی چې ټولې کوڅې ورانې کې راستون سي ضمیرونه اخلي، دی چې ټولې کوڅې ورانې کې راستون سي ضمیرونه اخلي، بل څوک نه دی زموږ ورور دی ګل خان دی ژوندی دی، او بل څوک نه دی زموږ ورور دی ګل خان دی ژوندی دی، زموږ پر زړو باندې لیکلی دی ارمان دی ژوندی دی. او دا چې ته یې پر ګونډو کې ستا شهرک یې درځا پرې کوي، داسې ته یې پر ګونډو کې ستا شهرک یې درځا پرې کوي، او ورسه ستا د سر دشمن دی هندوستان دی ژوندی دی. او دا چې ته یې پر ګونډو کې ستا شهرک یې درځا پرې کوي، ورسه ستا د سر دشمن دی هندوستان دی ژوندی دی، زموږ پر زړو باندې لیکلی دی ارمان دی ژوندی دی. او منم چې مسلمان دی، منم چې مسلمان دی ناروا یې وزنی بد کوي، منم چې مسلمان دی ناروا یې وزنی بد کوي، دا خوار ځپلی څوک دی انسان دی ژوندی دی، او زموږ پر زړو باندې لیکلی دی ارمان دی ژوندی دی. او زما د کام بچي بارود خوري له غوړندې او څښتن یې نسته، زما د کام بچي بارود خوري له غوړندې او څښتن یې نسته، دی لا اوس هم پورته ناست دی اسمان دی ژوندی دی، زموږ پر زړو باندې لیکلی دی ارمان دی ژوندی دی. مننه. ډېره مننه دايال صاحب. صاحب شاه صابر وایي چې په ککو کې ستا د مینې مې کده ګرځوم، چې په ککو کې ستا د مینې مې کده ګرځوم، سترګو کې خوب او په بڼو کې شوګیره